د برمیوډا مثلث. تاسې څومره ډارونکي یا هم بیرونکي کیسې اورېدلي دي د برمیوډا مثلث په اړه چې زیاتې کشتیانې او تیارې دلته نادرکه سوي دي؟ فکر کوم موږ او تاسو ډېرې کیسې اورېدلې دي په دې اړه. دا یو ډېره غټه ساحه ده په اتلانتیک اوشن کې یا هم په اتلانتیک سمندر کې چې د فلوریډا او د پیورټوریکو او د برمیوډا ترمنځ یو مثلث تشکیلوي چې دغه مثلث د ډېرو حیرانونکو او بیرونکو پیښو په خاطر د پام وړ ګرځېدلی دي. زیاتې کشتیانې او تیارې په دې ساحه کې ورکې سوي یا هم بیخي نادرکه سوي دي چې د دې خپل دوهم نوم ډیولز ټرینګل یا شیطاني مثلث هم دی. دا ټولې تیارې او کشتیانې په یو نامعلوم ځای کې ورکې سوي دي چې زیاتې یې لا تر اوسه هم نه دي پیدا سوي، چې د دې په اړه زیاتې تیوریانې موجودې دي. ځینې وایي چې دا یو سمندري بلا ده، ځینې وایي چې دلته ایلینز خپل هغه تاثیر اچوي، یعنی د ایلینز په خاطر دی چې ایلینز په خپله د بلې سیارې موجودات دي. خو دلته د برمیوډا د مثلث په اړه ځینې ساینسي څېړنې شته چې د هغه په اړه به موږ بحث کوو. لومړی راځم د برمیوډا د ځینو پیښو په اړه خبرې کوو. که چیرې موږ د 1945 کال پیښې ته راسو، په 1945 کال کې یو امریکایي تورپیډو بمبر تیاره چې وه، دا تیاره چې کله وتلې وه او د هغه څخه وروسته په دغه ساحه کې نادرکه سوې وه او په دې پسې 5 نورې تیارې تللې وې تر څو د دې تلاش وکړي دا پیدا کړي. هغه تیارې هم د دې سره یو ځای نادرکې سوي وې چې د دې پیښې څخه وروسته 15 نورې تیارې او همدارنګه په 100 کشتیانې په دې ځای کې نادرکه سوي وې چې د دې پیښو څخه هغه تر ټولو نږدې وخت کې چې پیښه سوې وه هغه پیښه که چیرې موږ راواخلو چې په 2015 کال کې ثبت سوې وه، کله چې یو تجارتي کشتۍ چې د الفارو په نامه سره یادېدله. دغه الفارو یو امریکایي تجارتي کشتۍ وه چې دا د فلوریډا څخه د پیورټوریکو ته په سفر تلله او هلته په سفر باندې دا روانه وه چې دا کشتۍ د خپل رادار څخه نادرکه سوې وه په 2015 کال د اکتوبر د میاشتې پر اوله نیټه باندې. او وروسته بیا د سمندر په تل کې په کال د 2015 کې د اکتوبر په 11 په مات شکل سره هلته پیدا سوې وه د سمندر په منځ کې. د هغه څخه وروسته یو بله غټه حادثه چې په 2009 کال کې البته 2015 کال کې د جون د میاشتې په 20 تاریخ باندې پیښه سوې وه چې یو امریکایي پیپر پی ای تیاره چې ورکه سوې وه او په برمیوډا مثلث کې چې په دې کې 3 خلک موجود وه چې دا بیا پیدا نه سوله. همدارنګه یوه بله پیښه که چیرې موږ راواخلو چې په 2009 کال کې د اپریل د میاشتې پر 10 نیټه ثبت سوې وه چې کله چې هغه هم دې ته ورته یو تیاره وه چې په هغې کې یو پیلوټ و او د هغه سره هیڅ مسافر نه وه چې د بیري په نامه جزیرې خواته دغه کشتۍ البته د تیاره ورکه سوې وه، نادرکه سوې وه او بیا دا هیڅ کله پیدا نه سوله. د دې ټولو پیښو ته په کتو سره دې ټولو پیښو ته په لیدلو سره مختلفې نظریې د دې په اړه موجودې وې چې د برمیوډا ټرینګل کې مختلفې نظریې. ځینې خلکو به ویله چې دا ایلینز دلته موجود دي، البته د ایلینز تاثیرات دي په دې ځای کې. ځینې خلکو به ویله چې دا یو سمندري بلاوې دي. خو بالاخره په د ساينس یو چینل داسې وایي چې ساينس د دې په اړه څېړنه وکړه چې د امریکایي ساينس پوهانو یو ګروپ چې د کولوریډو د پوهنتون څخه و، دوی د سټلایټ د هوا هغه ځینې تصویرونه چې دي هغوی داسې تحلیلوي. دوی داسې وایي چې په دې تصویرونو کې یو غیر عادي شپږزلي ورځې دلته موجودې دي په دې ساحه کې چې دا ورځې کیدلی سي چې دا په خپله په هوا کې داسې عکس العمل ښکاره کړي لکه په هوا کې د بم چاودنه یا هم هلته ایر بلاست چې ورته وایي داسې یو چاودنه رامنځته کېږي د دوی په واسطه سره، چې دوی په دې باور دي چې دغه ورځې کیدلی سي چې په هوا کې وژونکي توپانونه رامنځته کوي او دغه وژونکي توپانونه کولی سي چې 45 فوټه اوږدوالي لرونکي څپې په سمندر کې رامنځته کړي چې هیڅ کښتۍ نسي کولی چې دومره سخت طوفان کې سفر وکړي او ژوندي پاتې سي، او هیڅ تیاره نسي کولی چې دومره قوي باد وزغمي او دومره قوي باد په مقابل کې سفر وکړي. نو د دوی داسې نظر دی چې د برمیوډا ټرینګل کې د
د دغه کلاودز یا د دغه ورځو له امله دغه پیښه رامنځته کیږي یا هم دغه پیښه رامنځته سوې ده. دا د برمیوډا ټرینګل هغه په اوسني وخت کې د دې په اړه د ساينس نظریات او د دې ځینې پیښو څخه کتنه. مننه کوم.